د نن ورځې زورور انسان د سبا ورځ یو کمزور انسان جوړېدلی شي، او د نن ورځ یو کمزور انسان د سبا ورځ یو زورور انسان جوړېدلی شي. ژوند روان ده، انسان په یو حالت کې نه وي. هغه بدمرغه خلک چې دا فکر کوي چې پروردګار ماته دا لوړ مقام راکړی، مرتبه راکړی، څوکۍ راکړی، پاور راکړی، توان راکړی، قدرت راکړی، زور راکړی، دا به ما سره ټول عمر اصلا داسې نه وي. دا زور، دا پاور دا تا سره هر وختي نه وي. دا څوکۍ تا سره هر وختي نه وي. څنګه چې پروردګار درکوی شي دغسې درنه اخیستی شي. خو د بدمرغه زموږ خلک نه پوهېږم ولې دا خبره د یاده وباسي چې انسان په یو حالت کې نه وي. الله به درته داسې یو ګراونډ جوړ کړي، داسې یو موقع به درته خپله پروردګار جوړ کړي چې دا هر څه به درنه واخلي. په ژوند کې د یو مسکین، غریب، مظلوم، بېوزله زړه ازار نه کوي د خپل زور د توان د وجې. که ازار او خیره درپسې شوې، په خدای قسم ده چې در نسل 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 به دې شا نیسي د ازار او د خیره. که نن در باندې ونه لګېده، 5 کاله پس به در باندې ولګي. 5 کاله پس ونه لګېده، 10 کاله، 10 کاله نه، 20 کاله، 30 کاله، 40 کاله، خو دا ازار او دا بددعا به په تا لګي، ضرور به په تا لګي. پروردګار خپله فرمایلی دی چې زه خپل حق بخم، د خپل بنده حق نه بخم. کله په ژوند کې دا کار ونه کوي چې د بل بنده حق وخورئ. نو خدا ده چې د ځینو خلکو په سترګو باندې پردې دي، په زړونو یې پردې دي، نه پوهېږي، فکر کوي چې دا زور به ما سره ټول عمر اصلا نه وي. دا داسې نه وي. داسې وخت په دې دنیا تېر کوي، په دې فاني دنیا تېر کوي چې سبا ورځ ته نه وي. شاته خلک، پاتې خلک دي په ښه نوم یاد کړي، یو ښه نیک نوم پرېږدي دلته. داسې وخت په دې دنیا کې تېر کوي، داسې وخت داسې ژوند وکوي په دې دنیا کې. سترګې را خلاصې کړو، موږ باید دا فکر وکړو چې دا دنیا ټول عمر نه ده. زه چې په یو ځای کې ناست یم، په یو څوکۍ ناست یم، دا څوکۍ ټول عمر زما نه ده. سبا ورځ زما څخه اخیستل کېدلی هم شي. سبا ورځ زه د دې کمزورو خلکو سره یو ځای په یو قطار کې ودرېدلی شم چې دومره نوم او دومره زړه خو زه ولرم چې دا دومره ریکارډ خو ما خپل پاک ساتلی چې زه د دې خلکو سره په یو قطار کې ودرېږم. نو کوشش وکئ خپل زور نه غلطه فایده اوچته نه کوئ او د مظلوم ازار وانخلئ. بددعا به درپسې تر نسل نسل شا نیسي، تر نسل نسل.